السلام د هم پښتون خبرونو سره زه محمد وسیم د نن ورځې آغاز د مهم خبرونو نه. د خیبر پختونخوا 15 عبوري کابینې اعلان. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د نگران کابینې غړي تعینات کړي. نگران کابینه کې عبدالحلیم کسوره، سید مسعود شاه، حامد شاه، جسټس ریټایر ارشد کیسر او منظور خان افریدي شامل. پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا په نگران کابینه اعتراض کړي. کابینه کې ټول د پاکستان ډیموکراټک موومنټ سره تعلق لرونکي کسان اغستلی شوي. د تحریک انصاف رهنما اسد عمر وینا د اسد عمر په نظر د کابینې اعلان دا ثابت کړه چې د موجوده نظام په آئین کې هیڅ حیثیت نشته. د داخله پخوانی وزیر شیخ رشید لخوا عمران خان ته د ټرین مارچ کولو مشوره. د پی ټی آی چیرمن عمران خان د نااهله کولو کوشش روان دی. د پاکستان ټول ولس عمران خان سره ولاړ دی. د پی ډی ایم 14 پارټۍ د انتخاباتو نه تیښته کوي. د داخله پخوانی وزیر شیخ رشید وینا. د خزانې پخوانی وزیر مفتی اسماعیل وایي مستقبل کې به په الیکشن کې برخه نه اخلم. ما وزیر جوړول د وزیر اعظم حق دی او لرې کول مې هم د هغه ثواب دید دی. اسحاق دار پبلک کې زما خلاف خبره کړې او زما په صلاحیت یې سوالونه پورته کړي وو. د مسلم لیگ کاپ صدر چودھری شجاعت حسین د پارټۍ د صدارت نه لرې کړی شوی. مسلم لیگ هاوس کې د کاپ لیگ مشاورتي اجلاس شوی. غونډه کې چودھری شجاعت حسین د پارټۍ د صدارت نه د لرې کولو فیصله شوی. د چودھری شجاعت حسین په ځای د هغه ورور د پارټۍ صدر مقرر. مونږ د 15 کالو برابر کار کړی. د الله نه پس عمران خان د وزیر اعلی څوکۍ راکړې وه. عمران خان د ملک مقبول لیډر دی. د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی وینا وایي د پنجاب نگران وزیر اعلی کار صرف او صرف الیکشن کول دی. د قائد اعظم نه پس د عمران خان په رنګ ایماندار لیډر مې نه دی لیدلی. په -1 فارمولې به سخت رد عمل راځي. د انتخاباتو په معامله حکومت او اپوزیشن له یو ځای کېدل پکار دي. حکومت ته څو ځله د اپوزیشن د طرف نه د مذاکراتو دعوت ورکړی. حکومت د دعوت هیڅ جواب نه دی راکړی. د صدر مملکت ډاکټر عارف علوي وینا وایي حکومت انتخابات کولو کې سنجیده په نظر نه راځي. پی ټی آی صرف د اقتدار په سیاست یقین نه لري. ملک کې شفاف الیکشن کول ډیر ضروری دی. عمران خان او تحریک انصاف روایتي سیاست رد کړي. د پاکستان تحریک انصاف رهنما اماد حضر میډیا سره خبرې وایي پاکستان کې به ضرور د جمهوریت نظام راځي. ګران ډالر نور هم ګران. انټر بانک ډالر 40 روپۍ او 11 پیسې ګران شوی. د ډالر قیمت 255 ته رسیدلې. 13 ورځ انټر بانک ډالر په 213 روپۍ بند شوی وو. بھارت سره به د برابرۍ په کچه خبرې کیږي. د پاکستان خواهش امن دی او موږ خطه کې وینه تویول نه غواړو. د خارجه امورو لپاره د مملکت وزیره هنا ربانی کر وینا وایي پاکستان کې اقلیتونو ته مکمل تحفظ ترلاسه دی. د بھارت جمهوریت ورځ په مقبوضه کشمیر کې د تورې ورځې په توګه مانځلی شي. نن آزاد کشمیر، پاکستان او نور مختلف ملکونو کې د بھارت خلاف مظاهرې شوي. د بھارت نه سوال کوم چې د کشمیر رهنماو ته به کله رهایی میلاو شي. د حریت رهنما یاسین ملک کورودانه مشال ملک پوښتنه.
د وزیرستان خلک چترالي پکول ډیر په شوق سره استعمالوي. دغه پکول په وانه کې جوړیږي. پکول ملک کې دننه او بهر ملکونو ته سپلای کیږي. او د ملک زیاتره علاقو کې بنن موسم یخ او اوچ وي. بالای خیبر پختونخوا، شمال بلوچستان او ګلګت بلتستان کې د باران امکان. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي وایي نن کم نه کم درجه حرارت کالام کې -18 ډګري سنټیګریډ ریکارډ شوی. مهم خبرونه تاسو وکتل. د خبرونو تفصیل راځو د یو وړې شان دمې نه پس. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی اوس شاملو تفصیلي خبرونه. د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان نن پیښور کې د خپلې کابینې د غړو اعلان وکړو. پیښور کې سینیر صافي اماد حسن دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. د هغه نه تپوس کوو چې د نگران وزیر اعلی او د هغه د کابینې د ذمهدارو کارکردګۍ په اړه هغه څه وایي. جی اماد حسن صاحب ستاسو څه خیال دی؟ د کابینه خو ساجیبه کابینه ده، ځکه چې دې ته خو چې کله موږ ګورو نو په دې کې چې څومره خلک شامل دي په دې کابینه کې، نو په دې کې سیاسي کارکنان کم از کم نه دي. په دې کې ټول هغه خلک شامل دي کوم ته چې په نیمه سیاسي اصطلاح کې ATMs ویل شي. دا ATMs مخکې د عمران خان سره تړل شي او په نیمه کابینه کې راغلي خلک زیات تر هغه خلک دي چې هغه ډېر ریچ او ډېر مالدار خلک دي. بل په دې کې تحریک انصاف ته نمائندګي نه ورکړې شوې. نو اصولا خو تحریک انصاف ته نمائندګي په کار ځکه وه چې د هغوی د تېرو 9 کالو نه په دې صوبه کې حکومت او تېر کوم صوبایي اسمبلي چې و نو هلته کې هم هغوی میجارټي وه، تقریبا 70-80% د PTI کا ممبرانو هغوی ته نمائندګي نه ده ورکړې شوې. د JUI 15 کسان په دې کې شامل کړي شوي دي. د ANP په کې 3 شامل کړي شوي دي او د پیپلز پارټای په کې 2 شامل کړي شوي دي. نو که چارې دې جماعتونو ته نمائندګي ورکول شو نو بیا اصولا خبره خدا وه چې بیا په کار ده چې PTI ته هم نمائندګي ورکړې وه. بل په دې کې چې کوم خلک شامل کړي شوی دی نو د دې تعلق یا د بیوروکریټک فیملی سره دی، لکه په دې کې سابق IG مسعود شاه شامل دی، په دې کې د سابق ہوم سیکرټري کریم کسوری ارور عبدالکریم کسوری هم شامل دی، عبدالعلیم کسوری د ډیرا اسماعیل خان سره تعلق دی او ارچاته پته ده چې د مولانا د پاره کریم کسوری هم هغه وخت کې ډیر کردار ادا کو. اوس چې کوم دی بیا دا فیملی مولانا جمعیت العلماء اسلام سره ډیر نږدې وه. په دې کې د JUI یو بل کس شامل دی بخت نواز، دا د بټاګرام د علمزیب خانزوی دی چې هغه د قومي اسمبلی ممبر هم پاتې شوی، صوبایي وزیر هم پاتې شوی. نو په دې کې خو د JUI کارکنان نه دي شامل، په دې کې خو هغه خلک چې ډېر انفلوئنشل او ډېر مالدار خلک دي هغه شامل دي. دغسې په ANP کې هم دي او دغسې د پیپلز پارټای نه هم باسره خلک راغلي دي. څه پکې د بیوروکراسي نمائندګي ده. جی اماد حسن صاحب دا راته هم ووایي چې ستاسو څه خیال دی دا حکومت په ضمني انتخاباتو کې شفاف او شفاف طریقه که انتخابات وکړو کې کامیاب شي او که نه؟ نو دا خو زیات ډیپینډ کوي په الیکشن کمیشن باندې، کنه چې د الیکشن کمیشن کردار به څنګه کابینه یا صوبایي یا مرکزی حکومت خو چې نگران وي نو هغه خو صرف د الیکشن کمیشن ډایرکټیوز فالو کوي او هغه به یقینا چې دی کوي چې الیکشن کمیشن ورته وایي. خو په دې کې زیات تر لکه که موږ په پولیټیکل پوینټ آف ویو وګورو نو په دې باندې ډېر ریزرویشنز دي چې کوم با خبره خلک دي چې په کابینه کې کوم خلک راغلي دي نو هغه زیات تر د خلکو انفرادي نمائندګي کوي، یعنی هغوی د جماعت نمائندګي یا د عوامو نمائندګي نشته. بهرحال د الیکشن کمیشن کردار ته به کتی شي چې هغه د دې کابینې نه څنګه کار اخلي. اماد حسن صاحب دا راته ووایي چې پاکستان تحریک انصاف په نگران کابینې اعتراض پورته کړی دی، وایي چې ټول پکې د PDM خلک شامل دي. دې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ دا اعتراض بالکل ټیک دی د PTI، دا اعتراض بالکل حق بجانب دی په دې کې چې په دې کې که چېرې ما خو مخکې ومویې تاسو ته چې په دې کابینه کې دا 15 رکنی کابینه چې کومه ده نو په دې کې 15 کسه د JUI دي چې په دې کې د مولانا ATMs هم شامل دي او هغې کې منظور افریدي هم دی چې دا د جاوید افریدي پېښور زلمي والا رور هم دی. په دې کې بخت روان هم دی، د بخت نواز هم دی
په دې کې حامد شاه چې کوم دی نو دا د اکرم دورانی نمائندګي کوي، په دې کې عبدالعلیم قصوری هم د مولانا نمائندګي کوي، په دې کې فضل الهی چې کوم دی نو دا د گورنر صاحب دغه د یو بزنس فیملی سره تعلق دی. نو دا ټول دغه سه د سابق ایم پی ای وزیر چې کوم حاجی عدل دا غزوې پکې هم شامل دی، عدنان جلیل. نو دغه خلک چې کوم په دې کې شامل دی نو دغه کچاره دا پکې شاملې دي شنو په کار دا اصولا خو ما مخکې موي چې پی ټی آی ته نمائندګي په کار وځکه چې تیر 2 ځله د غي صوبایي حکومت دلته پاتې شو دی او میجارټي پارټي وا او کم از کم دې ته منصفانه کابینه نشي ویل، دا غي سره اختلاف صحیح یار څه صحیح خو په کار د چې خو یو اهم جماعت ته غي ته نمائندګي ورکړې شو. ډیره مننه اماد حسن د وخت راکولو. پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا په نگران کابینه اعتراض کړی دی. د پی ټی آی سیکریټري جنرال اسد عمر ویل کابینه کې ټول د پی ډی ایم خلک سرتعلق لرونکي کسان اغستلی شوي دي. د اسد عمر په نظر د کابینه اعلان دا ثابت کړه چې د موجوده نظام په آئین کې هیڅ حیثیت نشته. وزیر اعظم شهباز شریف سره پخوانی صدر آصف علي زرداری او د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. وزیر اعظم دفتر ویل چې ملاقات کې په مجموعي سیاسي صورتحالو د نظر تبادله وشوه. ملاقات کې د دفاع وزیر خواجه آصف، سردار ایاز صادق او د ریلوے او هوابازۍ وزیر خواجه آصف هم موجود وو. وزیر اعظم شهباز شریف تیرو یو څو ورځو کې په جنیوا کې د مولیاتي کانفرنس په موقع او د هغې نه پس د پاکستان سیلاب ځپلي خلکو سره د امریکې د مرستو قدردانۍ کړې دی. هغه نن اسلام آباد کې د امریکې د سفیر ډونلډ بلوم سره خبرو کولې چا چې د وزیر اعظم په دفتر کې هغه سره ملاقات وکړو. شهباز شریف وویل چې پاکستان د امریکې سره خپل پخوانی تعلقاتو له ډیر اهمیت ورکوي او غواړي چې دواړه ملکونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکو له نوره وده ورکړي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان او امریکې ترمنځ د منظمو رابطو ډیر سخت ضرورت دی چې دواړه خواو په دوړخیزه او علاقایي معاملو کې خپل هدفونه په کامیابۍ سره په مخ بوځي. په دې موقع په خپلو خبرو کې ډونلډ بلوم وویل چې امریکا به د سیلاب ځپلو خلکو بحالۍ کې او د پاکستان د اقتصادي و د بهترو دپاره اسلام آباد سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د وزارت خارجه ترجمان ممتاز زهرا بلوچ ویلي دي چې اسلام آباد ته د افغانستان لپاره د روس د خاص استازي ضمیر کابلوف د پرونی دورې ذکر هم وکړو او ویل چې د دې دورې په وخت دواړه ملکونه په دې راضي شو چې په منطقه کې د امن او سلامتیا د یقیني کولو لپاره خپلې رابطې نورې زیاتې کړي. زموږ سینیر همکار عبدالهادي معیار دغه بریفینګ په اړه دا ریپورت تیار کړی دی. مهرباني وسیم په بریفینګ کې د ترجمان نه پرون اسلام آباد ته د افغانستان د پاره د روس د خاص استازي ضمیر کابلوف د سفر په هکله تپوس وشو. ممتاز زهرا بلوچ ویل چې د دې سفر په وخت کې ضمیر کابلوف د خارجه چارو د پاره د مملکت وزیر حنا ربانی کر او د افغانستان د پاره د پاکستان خاص استازي او د وزیر اعظم معاون محمد صادق سره ملاقاتونه وکړل. ترجمان ویل چې په دې ملاقاتونو کې پاکستان د خپل دې عزم څرګندونه وکړه چې ګاونډي هیوادونو سره په دې هکله کار وکړي چې د افغانستان چې کوم موقت حکومت دی هغه دې ته وهڅوي چې د دهشتګردۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره او افغانستان کې چې کوم روانه انساني غمیزه او ناورین دی د هغې د حل لپاره بین المللي ټولنې سره په همکارۍ کې کار وکړي. هغې وویل چې دواړه خواو د دې لوړې څرګندونه هم وکړه چې خپلو کې رابطې نورې هم سیوا کړي چې د افغانستان امن او سلامتیا یقیني شي او د دغه هیواد د اقتصادي ترقۍ لپاره کار وشي. هغې ویل چې روس او پاکستان د دې عزم څرګندونه هم وکړه
چې د ماسکو فارمیټ او د افغانستان د گاونډیو هیوادو چې کوم سازمان دی د هغې د لارې او په دوه اړخیزه توګه د افغانستان کې د امن او خوشحالۍ دپاره کار وکړی شي. دا ترجمانې نه په سویډن کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ په هکله هم تپوس وکړی شو. هغې وویل چې پاکستان په دې بې حرمتۍ باندې خپله ډېره خواشیني څرګنده کړې ده او د دې مذمت یې کړی دی. هغې وویل چې دې عمل سره د نړۍ چې کوم 1.5 ارب مسلمانان دي د هغې جذباتو ته ډېر زیات تکلیف رسېدلی دی. نو موږ ټول په دې باندې ډېره خواشینه یو او د سویډن د حکومت نه او د هالینډ د حکومت نه یې غوښتنې وکړې چې د دغې کسانو هالینډ کې هم دا قسم پیښه مخکې شوې وه چې دغې کسانو چې کوم په دې جنایت کې په دې جرم کې ککړ دي چې د هغې خلاف اقدامات وشي. دا ترجمانې نه په بهارت کې د BBC د یو ډاکومنټري چې کومه چې په ګجرات ایالت کې د نریندر مودي چې کله د هغه ځای وزیر اعلی و د مسلمانانو خلاف فسادات شوي پکې د 2000 نه زیات مسلمانان وجل شوي او د هغې غټه دغه چې کوم دی ذمهداري د BBC په دغه ډاکومنټري کې په BJP او نریندر مودي اچولې شوې ده. هم تپوس وکړی شو. هغې وویل چې بهارت چې د دې ډاکومنټري او دستاویزي فلم خلاف کومه رویه خپله کړې ده یا په دغې کوم بندیزونه لګولي دي نو د دې نه پته لګي چې په بهارت کې چې کوم د میډیا ازادي ده د هغې څومره خیال ساتلی شي. هغې وویل چې دې ډاکومنټري د پاکستان هغه خبره صحیح ثابت کړه چې په بهارت کې د مسلمانانو او نورو اقلیتونو خلاف عملونه کیږي روان دي. پاکستان تصدیق کړی دی چې د هندوستان لخوا وزیر خارجه ته په یو کانفرنس کې د ګډون دعوت ورکړی شوی دی. هندوستان د شروع پر ورځ ویل بلاول بټو ته د شنګھای تعاون تنظیم په کانفرنس کې د شرکت بلنه ورکړې ده. د پاکستان خارجه وزارت ترجمان ممتاز زهرا بلوچ د زیارت پر ورځ وویل د دعوت جایزه اخیستل کیږي. ترجمان هفتوار خبري ناستې ته وویل کانفرنس کې د شرکت فیصله به د مشورو وروسته کیږي. د SCO غونډه به د مۍ میاشت په اولنۍ هفته کې د هندوستان ګوا سیاحتي ښار کې کیږي. بھارت د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته هم د SCO غړو هیوادونو د ججانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا کانفرنس به د مارچ په میاشت کې ترسره کیږي. ملک کی سیاسی بحران زیاتېدو دوران کې صدر مملکت ډاکټر عارف الوی د PTI مشر عمران خان سره په لږ وخت کې 2 ملاقاتونه کړي دي. صدر عارف الوی د شروع پر ورځ لاهور ته تللی و او عمران خان سره په یو څو غنټو کې 2 وارې ولیدل. د ملاقاتونو په اړه تحریک انصاف او ایوان صدر څه نه دي ویلي ولې ګومان کیږي چې موضوع سیاسي کشیدګي کمول وو. د پنجاب نگران وزیر اعلی نامزدګي او د PTI د یو مشر فواد چودھری نیولو سیاسي بحران نور زیات کړی دی. صدر مملکت مخکې د عمران خان او حکومت ترمنځ کشیدګي کمولو لپاره کوششونه کړي وو. بلټن کې نور خبرونه هم شامل دي خو اوس وخت شوی د یو وړې شاندامې موږ سره اوسئ. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی او شاملو نور تفصیلي خبرونه. صدر عارف الوی په ټولو متعلقه ادارو غږ کړی دی چې د سکول د عمر د ټولو ماشومانو په سکولونو کې د داخلي یقیني کولو لپاره د کوټلي اقدامات وکړي. نن لاهور کې د ویرچوال یونیورسيټي د کانوکیشن په موقع خطاب کې هغه وویل چې د هغه ماشومان لپاره د هم اعلی تعلیمي ادارو کې د داخلي بندوبست وکړي شي چې انټرمیډیټ پاس کړی دی. عارف الوی په دې خبره د افسوس څرګندونه وکړه چې په گاونډي هیوادونو کې د ماشومانو سکول کې د داخلي شرح 98% ده خو پاکستان کې اوس هم دغه شرح 88% ده. دغسې هغه وویل چې نورو گاونډي ملکونو کې اعلی تعلیم د ادارو کې د داخلي شرح 80% ده خو پاکستان کې دغه شرح صرف 9% ده. صدر وویل چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې زموږ یونیورسيټي په دې خبره فخر محسوسوي چې هغوی په زرګونو طالب علمانو ته داخلي نه انکار کړی دی. هغه زیاته کړه چې د دې رجحان حوصله شکني پکار ده. عارف الوی وویل چې د مخکې تلو او ترقی کولو دپاره ځوانانو له تعلیم هنري زده کړې ورکول ډیر ضروري دي.
د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی ویلي دي چې موږ د 15 کالو برابر کار کړی دی. لاهور کې میډیا سره خبرو په وخت پرویز الهی وویل چې د الله نه پس عمران خان د وزیر اعلی څوکۍ راکړې ده او هغه د ملک مقبول ترین لیډر دی. د وویل چې پنجاب نگران وزیر اعلی کار صرف او صرف الیکشن کول دی. के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों ले गए सारी पार्टी 3-4 बंदों की वजह से. एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी. मुझे मोनस तो उसकी बड़ी तारीफें करता है. इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात कुछ भी नहीं है. आज भी ठीक है. खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और हमने उनका साथ देना है, उनके शाना बिशाना चलना है. मोहसिन नकवी भाई तुम्हारा काम है इलेक्शन कराना, तुम्हारा ये मैंडेट ही नहीं है. तुम कभी कहो जी हम केस बना देंगे, कभी हम ये कर देंगे, कभी क्या कर दोगे तुम? ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तुमने घर नहीं आना. د داخله پخوانی وزیر شیخ رشید لخوا عمران خان ته د ټرین مارچ کولو مشوره ورکړې شوې ده. میډیا سره د خبرو په وخت شیخ رشید وویل چې د پی ټی آی چیرمن عمران خان د نااهله کولو کوشش روان دی او د پاکستان ټول ولس عمران خان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د وویل چې د پی ټی آی د پی ډي ایم 14 پارټۍ د انتخاباتو نه تېښته کوي. इमरान खान कराची से निकले और खैबर में उतरे. ये 13 पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं और अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे तो ये उसकी खिदमत करोगे. कल करते हो आज कर लो. गिरफ्तार करोगे तो पीटीआई या इमरान खान यहाँ पे है वो और बुलंदी पे चली जाएगी. हकदार वो कहता था मैं $200 से कम करने आया हूँ, आज $255 का खुद एतराफ़ कर रहे हैं. د پاکستان تحریک انصاف یو بل مشر احمد اظهر ویلي دي چې پی ټی آی صرف د اقتدار په سیاست یقین نه لري او ملک کې شفاف الیکشن کول پکار دي. میډیا سره د خبرو په وخت احمد اظهر وویل چې عمران خان او تحریک انصاف روایتي سیاست رد کړی دی او پاکستان کې به ضرور د جمهوریت نظام راځي. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने रवायती सियासत को रद्द किया. हमने सौदेबाजी करके इक़्तिदार की सियासत को रद्द किया. हम जानते थे जब हमने असम्बलियाँ छोड़नी थी कि ये मुश्किल रास्ता है, हम जानते थे. हमें ये भी पता है कि अभी और मुश्किलात भी आगे आएंगी, हमें मालूम है और हम उसके लिए तैयार हैं अल्लाह के फजल से. लेकिन ये कहना कि मुल्क की मईशत डूब रही है, इंसानी हकूक़ का जनाजा निकल गया, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, सहाफ़ती आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया, मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज़ कोई ना रह जाए और हम पंजाब हुकूमत में बैठे रहें, वज़ारत आला या वज़ीरों के मज़े लूटते रहें, ये सियासत नहीं है. और यही सियासत है जिसकी वजह से आज बहुत सारी सियासी जमातों का वोट बैंक ख़त्म हो गया है. और अगर किसी एक जमात का आज वोट बैंक है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गई, क्योंकि हमने ख़ुद इक़्तिदार को हमेशा छोड़ के अवाम की सियासत की है और इन तसव्वुरात की सियासत की है. फवाद चौधरी आज कौम का हीरो है और कोई कौम का हीरो नहीं है. د پاکستان روپۍ په مقابله کې ډالر نرخ په تاریخ کې په لومړي ځل ډیر زیات شوی دی. د کرنسۍ د تبادلې کاروباریان وایي د زیارت پر ورځ بینک کې $1 په نرخ کې 9 روپو څخه زیات اضافه وشوه. دې سره په بینک کې د $1 ریټ 240 روپۍ شو. د شروع پر ورځ د ډالر نرخ 210 روپۍ او 9 پیسې و. کاروباریان وایي مارکیټ کې د $1 په نرخ کې 15 روپۍ اضافه وشوه. دې سره په مارکیټ کې د $1 تبادله په 258 روپو وه. د وزیرستان خلک چترالي پکول ډیر په شوق سره استعمالوي. دغه پکول په وانا کې جوړیږي او بیا ملک کې دننه او بهر ملکونو ته سپلای کیږي. نور تفصیل ګورو د معراج خالد په دې ریپورت کې. دا وخت زه موجود یم په جنوبي وزیرستان واڼه بازار کې د چترالۍ ټوپۍ چې کوم دکان دی په هغې کې چترالۍ ټوپۍ چې کومې دي دغه زموږ خلک په غم خادي او ورسره چې نور داسې پروګرامونه وي نو په هغه کې ډېرې زیات استعمالوي. په دې اړه باندې موږ دلته د دغې ټوپۍ چې کوم جوړونکي دي که نه هغه خلک څوک چې دغه ټوپۍ دی جوړوي د دوی سره به موږ خبرې کوو چې د دغې ټوپۍ استعمال چې کوم دی هغه څومره دی او دغه ټوپۍ دی
کوم وطن ته دوی د سپلای کوي. نو په دې اړه به موږ د دوی سره تفصیلي خبرې کوو چې دوی څه وایي. کاروبار چې کیم دی کنه میږ د ډېر وخت نه تقریبا 15 کال شي او میږ خپل ګاندی کنه تایروي خپل کپڑا د پېښور نارسي چترال نارسي اسواد نارسي او میږ ډېر لر وطن ته ورکوي لکه دوبۍ ته ورکوي او افغانستان ته شولې په درځم پیسو باندې کیتا او رزماک ته میر مشاتا او ډیا خان ته خلک ورکوي تکړه ډېر لر علاقه ته خلک کوي او تو په دې پر خل ډېر ایران ته لږی کنه تر بهر ملکینه کې میشو دا رواج دی او ډېر زیات استعمالېږي. تاسو د دوی خبرې چې کومې دي هغه تاسو واورېدلې چې دوی وایي چې دغه خوالۍ یعنې ټوپۍ چې کومې دي هغه مونږ د ملک دننه او بهر ته مونږ سپلای کوو او دغه ټوپۍ چې کومې دي خلک یې ډېرې زیاتې په شوق سره استعمالوي. زه به دا وایم چې دلته د واڼه خلک ورسره د شمالي وزیرستان خلک چې کوم دي یا د مسعود بیلټ علاقه چې کومه ده افغانستان کې پکتیکا ولایت چې کوم دی هلته دغه خلک دغه ټوپۍ ډېرې زیاتې په شوق سره استعمالوي. نو تاسو د دوی خبرې چې کومې دي هغه تفصیلي خبرې دوی د واورېدلې چې د دغې خوالۍ چې قیمت چې کوم دی هغه څومره دی او ورسره کوم ملکونه ته او کوم علاقې ته دوی دغه خوالۍ چې کومې دي دغه دوی د سپلای کوي. زه به دا وایم چې د دغې خوالۍ دلته ډیمانډ چې کوم دی هغه ډېر زیات دی او خلک چې کوم دی په ګڼ شمېر کې دغه خوالۍ استعمالوي. او بولټن کې اوس د موسم حال. د ملک زیاتره علاقو کې بنن موسم یخ او اوچ وي. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي کړې ده چې بالای خیبر پښتونخوا، شمالي بلوچستان او ګلګت بلتستان کې د باران امکان دی. د موسمیاتو محکمې مطابق نن کم نه کم درجه حرارت کالام کې -19 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. یا د دې وی چې یو څو ورځې وړاندې هم باران شوی چې له وجې د یخنۍ په شدت کې بې کچه اضافه شوی وه. د هم پښتون نه تر دې دمه همدغه د نورو خبرونو او تفصیل لپاره زموږ سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. شپه مو په خیر.